الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان دا اللہ پا مخلوق کے نطول نزیات عزت او شرافت والا دی، او دا انسان یوے بدن دے او دوے میں روح دے، دوارا چی یوزیشی نو انسان شو. دا انسان بدن دا دے ازمکنا دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک چے پیدا کو نو دا دے ازمکنا شپیتا قسم خورا اللہ پاک را غنڈ کرلا، خوشتا اکرلا، سلویخ شپیر وزی پی بارانونا وریدل نو چه خوا خوشتا شلا و خمبیره شلا. نو دا غین پس دا آدم علیہ السلام بدن مبارک اللہ پاک جوڑ کو. 90 فٹ دا آدم علیہ السلام اوچتوالے دے او دا سینے پلنوالے 10.5 فٹ دے. نور او ہوا پہ لگے دا، بدن اچ کڑس شو اکڑنگے دا لکا کلال چی پا پجا کی لوخ پوخ کی تنگڑے ورکے کڑنگارے کئی نو دا سے اکڑنگے دا. او دا دین پس روح پاکی واچو. آدم علیہ السلام بدن تا چی روح ننوات نوڑنبے انٹوشی کردے دے او پرنجے دا انٹوشی اوکو. اور آغین پس رنبلے خبر چے کولوے الحمدللہ بدن تیار شو، روح پاکی واچولی شو، انسان جوڑ شو. دین پس اللہ پاک والا علم ورکو دلہم و فرشتو لہم، او دا علم نا پس بیا پا شریک یو امتحان اوشو دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو، او پدغ امتحان کے آدم علیہ السلام اللہ کامیاب کو، فرشتے ناکام شلے. نو امتحان کے کامیابی دون پس تو دعا نقد انعامات اللہ پاک ورکڑی دی. یو انعام داو چی دا تمام فرشتو تا حکم اوشو وی آدم علیہ السلام تا سجدو کے دا یو اعزاز ہو دا دو. نو طول فرشتو و تسجدو کرلا خو ابلیس اونکرلا دیر فرشتو ڈلے کی شاملو. یو انعام دا ورکلی شو چی فرشتو سجدو کرلا و دویم انعام دا چی جنت تے داخل کو.
په جنت کې تمام نعمتونه آدم علیہ السلام ته الله ورکړي دي او چې څه خوري او کوم ځای خوري او څنګه خوري ستا اختیار دی هیڅ ممانعت نشته صرف یو خاص ونه وه به د هغې نه یې منې کړ وې دې ونې ته نږدې کېږم ما هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي شیطان ازلی دشمن د آدم علیہ السلام سره خبرې اترې وکړلې په هره طریقه چې وه خو ته قسمونه وخوړل وې دا خاص ونه چې ته تې منې کړې د دې نه خوراک وکړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین آدم علیہ السلام دا هغې خاص ونې خوراک وکړو د هغې نه پس الله دنیا ته راولېږو د جنت نعمتونه بلا عوض و بلا مشقت هیڅ قسم سختی تکلیف پکې نو مفت انعامات ملاوېدل اوس چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې محنت هم شته مشقت هم شته سختی هم شته یخني هم شته ګرمي هم شته هر قسمه مشکلات پکې شته اوس دې کې خیال وکړه چې د آدم علیہ السلام یو بدن دی د خاورې نه جوړ دی او دویم روح دی چې د عالم بالا نه وله راغلی دی او دواړه ضروریات لري نو آدم علیہ السلام سره الله تخمونه راولېږل وی د خوراک به د ضرورتي نو ځان له به کرونده کې نو چې څومره د خوراک څیزونه دي نو دا تخم په دې ځمکه کې ور واچو او الله په دې ځمکه کې بې شمېره خزانې ایښې دي ستا دا تخم او ستا دا محنت داسې دی لکه چابي او د دې ځمکې د ګدامونو ور به کولاویږي او تا ته به پکې خپله حصه ملاویږي نو د انسان بدن که خوراک غواړي نو دې ځمکه کې الله سټور جوړ کړی دی یو لوی ګدام دی تر قیامته نه خلاصېږي د هغې نه به خوراک ملاویږي آدم علیہ السلام به جامې غواړي نو الله ورته دا مالوچ د کرلو چل خوړی چې مالوچ به وکړي او هغې کې به بیا ګلونه جوړ شي او د هغې نه به پاغونده جوړی او پاغوندې نه پس به پڼسي جوړ شي د پڼسو نه به ځان له کپړه جوړی په دې خوراک سکا کې کله بې ترتیبي وشي د بدن هغه آرام او راحت هغې کې خلل راشي نو د دارو درملو ضرورت دی نو دا سل سپیرکې وغیره د ځمکه کې ځان له وکړه او بیا به هغې استعمال کې راولي په ځمکه اوسېږي نو باد باران او یخني او ګرمي به وي نو ځان له به د کور جوړولو ضرورت دی نو د دې ځمکې نه به ځان له خاوره راوالې کاڼي به راوالې دیوالونه ووهه او ځان له کوټه جوړه کړه او د دې ځمکې نه ونه زرغونه او د هغې لرګي پې واچوه نو د انسان د بدن چې څومره ضروریات دي هغه ضروریات به د دې ځمکې نه پوره کېږي الله به یې پوره کوي بدن د ځمکې دی او ضروریات به د ځمکې نه پوره کېږي په بدن باندې چې په یو جز کې بیماری راشي لکه د خپې قچه ګوته دې خوږ شوله نو سترګې په سر کې دي د دې خپې نه ډېرې اوچتې دي خو آرام نشي کولی سترګې به دې خوب ونه کړي د خپې قچه ګوته دې خوږ ده مثال په طور خپه یادوم د بدن هر جز چې په هغې کې درد پیدا شو نو ټول بدن بې آرامه دی نو دا بدن په بیمارو باندې ټول بدن او ټول جسم بے آرامه بے قراره دا غیر لپاره په دنیا کې ډاکټران او حکیمان الله پاک پیدا کړي دي او مریض هغوی ته رجوع کوي او بیا چې ډاکټر او حکیم کومه دوی تجویز کړله او په هغې باندې عمل وشي بدپریزي ونه شي لږ وخت کې الله پاک صحت ورکي نو څنګه چې بدن کې بیماری لګي نو دقه شانتې په دې روح باندې بیماری لګي اوس روح د عالم بالا نه راغلی دی بره نه الله را لېږلی دی نو د ده چې کم ضروریات دي نو هغه د ځمکې نه نه پوره کېږي هغه د بره نه پوره کېږي عالم بالا نه د وحی په ذریعه باندې د هغې علاج الله پاک را لېږلی دی خو د روح د بیمارو تعلق دا د زړه سره دی روحانی بیماری تعلق او ربط دا غې دا زړه سره دی
نو چې کله روحانی طور باندې یو بنده بیمار شو نو دې په ځان پوهېږي نه، خو دې خفه وي، دې پریشان وي، د له خوب نه ورځي، معمولی خبرو باندې غصې ورځي ورلا، روح بے قرار دی، بدن وسره ام بے قرار شي. اوس د دې بیماری راتلل دا په څه باندې کېږي؟ روحاني بیماری راتلل دا د ګناه په وجه باندې کېږي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو انسان د ګناه کار وکړي نو د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي. اوس که چېرې دې انسان د دې ګناه نه پس توبه وویستله نو دغه تور داغ ابه صفا شي، لکه اوسپنه چې په ځمکه په خاوره په اوبو کې پرتی د لږ وخت پس په هغې باندې زنګ لګي، نو دا اوسپنه زنګینه شي، دا توره شي، نو که د مالک ورته خیال شو نه پې د پاسه ریګمال اومږي نو هغه تور ځای هغه زنګ والا ځای چمکدار شي، د نو مخکینی حالت نه ښه شي، چمک پکې راشي که ریګمال یې پې اومږو. او که نه مالک ورته خیال ونه کړ نو دغه زنګ به ورو ورو زیاتېږي تر دې چې څه موده پس وګورې نو دغه اوسپنه ټوله خاوره وخوړله، اسم پاتې نه شو، ختمه شوله. نو انسان چې ګناه وکړله د ده په زړه یو تور داغ ولګېده، که توبه یې وویستله نو د دې انسان د ګناه اثر ختم شو او دې پاک شو، دې چمکدار شو، زړه صفا شو. که چېرې ده د دې ګناه نه توبه ونه ویستله د ده په زړه کې د ګناه شوق پیدا شي نو دې نه پس بله ګناه وکړي نو بیا بله ګناهونه زیاتېږي او یو داغ پې زیاتېږي تر دې چې دا ټول زړه تک تور شي. دې ته الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی. زړه اوس بیمار شو، اوس چې ټول زړه بیمار شو، بیماری ختم کړی دی نو دته د ګناه کار ګناه نه ښکاري، د نیکۍ کار ورته نیک نه ښکاري. جسمانی بیمارو کې داسې بیماری شته چې قوت ذائقه د انسان ختمی، د خولې دا خوند دا ختمی، نو که د دې بیماری نه پس ورته خولې کې ګوړه واچې په خوږوالي نه پوهېږي، که مرچکې دې ور واچو په تریخوالي نه پوهېږي. دا یو بیماری ده، خوند باندې بنده نه پوهېږي. چې کله روحاني طور باندې انسان بیمار شو نو دې بیا د ګناه او د نیکۍ په کار کې تمیز نشي کولی، بیا په دغې خوند نه پوهېږي چې دا نیکي ده یا دا بدي ده. لکه دغه مریض جسمانی چې د ګل او د مرچکي فرق نشي کولی نو دې د نیکۍ او د بدۍ تمیز نشي کولی. بیماری داسې نشته چې موږ هغې ته لا علاج ووایو، هر قسمه بیماری چې ده الله د هغې لپاره علاج پیدا کړی دی. لما خلق الله الداء، چې کله الله بیماری پیدا کړله خلق له الدواء، الله ولا علاج هم پیدا کړی دی. نو څنګه چې جسمانی بیمارو لپاره ډاکټرانو ته رجوع وکړي او هغوی د دوايي د تجویز کوي، نو روحاني بیمارو لپاره هم علاج الله را لېږلی دی. زړه بے قراره دی، مطمئن نه دی، خفه او پریشان دی، دا د روحاني بیماری په وجه د ګناه په وجه. اوس دا زړه باندې په څه مطمئن شي چې دا پریشانی ته نه ختمه شي؟ الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار شه بذکر الله، په ذکر د الله باندې تطمئن القلوب، زړونه مطمئن کیږي، برقرار کیږي. نو د زړه قرار، د زړه اطمینان او تسلی دا د الله پاک په ذکر باندې ده. پریشانی باندې ختم شي خو ذکر د الله کوا. اوس دا ذکر به څومره کې الله پاک ذکر مقرر کړی دی په بنده، وذکر الله ذکرا کثیرا، ذکر کوا
تا الله نوم یادوا او ډېر ډېر یادوا. په دې ذکر د الله کې اثر شته. ولله ماشوم خپای پریشانی جاړي، کله پزمکه لوغړيږي، کله اوبو کې، کله یو څه بل څه او جاړي. دې د دې جړا په وخت کې څه وایي؟ مور ته आवाज کوي. نو د دې دا आवाज د ماشوم د مور په زړه باندې اثر وکړي او مور د دنیا ټول کارونه پرېږدي او راشي د ماشوم والي او په غېږ کې او ښکلي کې او پاکي کې او هغه چې کومه جتي هغه ونه پوره کړي. او دې په ډولي الفاظو باندې نه پوهېږي دا ماشوم چې څنګه د القاب او آداب ورسره ووایم. خو چې معاشره کې کوم نوم باندې مور مشهور وي هغه ورته وایي. لکه مخکې مشران هغې به بیبې ویله، دا اوسني ورته امي وایي. نو بیبې یا امي یا بل لفظ چې وایي نو دې کې القاب آداب نشته، خو د ماشوم د مور زړه متوجه کوي ماشوم ته. نو چې کله ته الله الله کې د الله نوم یاد کړه د الله توجه تا طرف ته راوړي. اوس که نور الفاظ صفتی نومونه وي په هغې د الله توجه تا ته راځي. لکه یو حدیث مبارک کې راغلی چې یو بنده وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یو فرشته فورا حاضر شي او دې بنده ته وایي ارحم الراحمین، تا ته متوجه دی. بنده وایه څه غواړي؟ ارحم الراحمین تا ته متوجه دی، څه سوال کې وایا؟ نو چې ستا په زړه کې کوم سوال دی ارحم الراحمین هغه سوال قبلی، هغه حاجت درله پوره کوي. نو ته د الله ذکر کوه. نو عبادتونه خو الله ډېر فرض کړي دي، خو د هر یو عبادت لپاره مقدار هم مقرر کړی دی. روژه الله فرض کړې ده. نو داسې چرم په قرآن او په حدیث کې نشته چې ټول عمر به روژې نیسي، ټول کال به روژې نیسي. دا پتا فرض دی. دا فرض په درجه کې روژه صرف یو میاشت د رمضان ده. نو روژې له الله وخت مقرر کړي، یو میاشت د رمضان روژه در باندې فرض ده. مونږ عبادت ته الله فرض کړی دی. داسې د الله نه وایي چې بس 24 غنټې مسلسل منځونه به کوې، دی نه دی ویلی. پر ورځ کې درته 15 منځونه فرض کړي، مقدار یې درته وښو. زکات الله فرض کړی دی. داسې نه وایي چې ټول مال د الله په نوم ورکه او هر وخت یې ورکه، داسې نه دی ویلی. چې کوم صاحب نصاب بنده دی او په نصاب باندې کال تیر شو 40 روپۍ ته ورکا، مقدار مقرر کړ. حج الله فرض کړی دی. نو په ټول عمر کې حج در باندې یو ځل فرض کړی دی. دا بیا چې سوزي دا نفل دی. هر یو عبادت ته چې وګورئ نو هغې لپاره شریعت یو خاص حد او اندازه مقرره کړې ده، خو ذکر دې دپاره خاص حد او اندازه نه ده مقرر کړې. وذکر الله ذکرا کثیرا، یادوئ الله پاک کثیرا ډېر ډېر. ګوره مانځه سره 15 وخته مونځ دی، ورسره اودس شرط دی، بې اودس یې نشي کولی. نو دې ذکر دپاره اودس نه دی شرط کړی چې دا به ګورې په اودس کې ذکر کې، او دیم نه دی شرط کړی چې قبلې ته به مخکې، دیم نه دی شرط کړی چې په ولاړې وکړه یا په ناستې وکړه یا په ناستې. خو ذکرن کثیرا الله پاک وایي زما یاد کوئ او ډېر ډېر یې کوئ. قیاما وقعودا، په ولاړې هم کوه، په ناستې هم کوه. وعلى جنوبکم، که په اړخ باندې پروت نو په اړخ هم کوه. هر وخت ذکر کوه. داسې یو وخت پکې نشته چې دې وخت کې ذکر مه کوه. ګوره مانځه کې داسې شته چې نور راخیږي سیره وي، نور ډوبېږي زیړ وي، ماسپښین نه مخکې نور په تندي شو. دې درې وختونو کې به مونځ نه کې، اوقات مکروه دي. روژه په کال کې 15 ورځې دي وي، دې کې روژه مه نیسه. د ورکوټ اختر لومبۍ ورځ او د لوی اختر 3 ورځې او څلورم هم ورسره که. دا 15 ورځې روژه منع ده، ایام منهیه.
ذکر ته داسې نه دی ویلې چې فلانی ټیم کې او فلانی حال کې ذکر مکوا، کپا کې ام ذکر کوا، کنا پاکه نو ام ذکر کوا. تر دې چې زنانه باندې مونځ فرض دی، خو په میاشت کې څو ورځې داسې راشي چې مونځ پې نه دی فرض. اوس په دغه وخت کې زنانه چې مونځ پې فرض نه دی، نو زمونږ د فقه کتابونه وایي دا زنانه د مانځله ځان تیار کی او دس چاره دان دې برابر کی، اگر چې مونځ نه کوي خو د مانځه تیاری دی که په خپله مصله دې کښېني او د مانځه عمره وخت دی په ذکر کې تیر کی. د قرآن شریف تلاوت نه غیر چې کم ذکر کوي نو هغه دې وکړي او په دې ذکر دومره ثواب وشو لکه چې دې فرض مونځ ادا کړ. مونځ پې نه فرض دی او نه یې وکړو، خو په دغه خاص ورځو کې زنانه به ذکر کوي اگر چې پاکه نه ده، ظاهري او داسې اراده مې وکړ نه دي شوی، خو ذکر یې کړی دی او په ذکر د فرض مانځه عمره ثواب الله پاک ورکړ. نو په پاکۍ کې او په ناپاکۍ دواړو حالاتو کې ذکر کولی شي، په ولاړ یې کولی شي، په ناست یې کولی شي، په ملاست یې کولی شي، په روان هم کولی شي. په ملاست هر حال کې ویلی شي. پخپو دې باد نه راځي، وایي پخپو به دې باد راشي که په روان یې درود ووي، نه راځي باد پې. نو ذکر کوا او هر وخت یې کوا. او پیغمبر علیه السلام با ذکر کو هر وخت به کو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. پیغمبر علیہ السلام به ذکر کو على كل احيانه، په هر وخت کې ذکر کو. بعض وختونه داسې چې هلته په ژبه ذکر کولی نه شي، لکه بنده او دسماتي ته ناست دي، نو دی خو بې حجابه دی، بې پردې دی، نو هلته هم ته ذکر کې په ژبه به ذکر نه کوي، ځکه ستا د ژبې لیکل فرشتې کوي او فرشتې ډېرې حیاناکي دي. نو چې کله ته بې پردې شي نو فرشتې ستا نه اړخته شي، نو فرشته اړخته شوله نو ته دغه وخت کې په ژبه ذکر مه کوه. پیغمبر علیہ السلام چې به تقاضې نه فارغ شو وی به غفرانکه. غفرانکه څه معنی؟ یا الله موږ نه بخښنه غواړو، خو دې دومره لږ غوندې وخت کې چې تقاضا وه نو ما په ژبه ته یاد نه کړې، نو د دقې بخښنه راته وکړه. ګوره د دې لږ وخت بخښنه پیغمبر علیه السلام غواړي. غفرانکه یا الله موږ نه بخښنه غواړو، دا لږ ساعت مې په ژبه یاد نه کړې، په زړه کې دقه وخت کې پیغمبر علیه السلام الله یاد کړی دی. امتی تا ته تعلیم دی چې تم الله هر وخت یادو که او دسماتي ته ناست هم الله یادوه. نو پیغمبر علیہ السلام با علی کل احیانه په هر حال کې د الله ذکر کو. نو په ژبه ذکر خو هر څوک پې پوهېږي، خو په دې زړه کې ذکر دا هم د الله یاد دی، دا هم مطلوب دی. او دا داسې یاد دی چې ته الله یادوې نو ته پوهېږې او الله پوهېږي، بل څوک در باندې نه پوهېږي. ته په زړه کې دننه الله الله کې ذکر کې، نو دا ذکر الله ته معلوم دی او تا ته معلوم دی. وی میان عاشق و معشوق رمز است کرامن کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوق په منځ کې یو راز دی، یو اشاره ده، او کرامن کاتبین هم ته خبر نه چې بنده الله پاک یادوي. نو په زړه کې به الله هم یادوي او په ژبه به هم الله یادوي. نو په دې باندې ستا روحاني بیماری دا به ختم شي او زړه به دې مطمئن شي. بذکر الله تطمئن القلوب، زړه به دې مطمئن شي، لږ راحت به درته ملو شي. اوس ذکرونه خو ډېر زیات دي. خپل قرآن ام ذکر دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی من ذکر نازل کړي، مراد ته قرآن دی. قرآن هم نازل کړي دی او من به حفاظت کو، نو قرآن هم ذکر دی. کلمه طیبه افضل الذکر لا اله الا الله، دام ذکر دی. کدا تسبیحات او کدا نور ذکرونه کې دا ټول ذکر دی. په هره طریقه چې الله یادوي او د الله حکمونه چې منې
نو که په ژبه دې څه نشته خو ته د الله د حکم تابعدار یې دا هم ذکر دی دا د الله ذکر دی چې ته تابعدار د الله خلاف شریعت کارونه نه کوې او د شریعت په احکامو باندې عمل کوې دا ذکر دی تابعدار شه او که په خولې باندې الله یادې خو د الله د حکمونو خلاف کار کوې نو دا ذکر دی خو کامل نه دی پورا ذکر نه دی چې په زړه کې نور حساب کتاب شروع وي او په ژبه باندې الله الله کې دا کامل ذکر نه دی بر زبان تسبیح در دل گاه و خر این چنین تسبیح که دارد اثر بر زبان تسبیح در دل گاه و خر په زبان باندې خو تسبیح سبحان الله سبحان الله 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 کې در دل گاه و خر او په زړه کې دا غواوي حساب کتاب او د خرو حساب کتاب شوري این چنین تسبیح که دارد اثر دا چې تسبیح به تا باندې څه اثر وکړي نو ښه دا ده چې په زړه کې هم الله یادې او په ژبه هم الله یادې بهرحال د ژبې دا ذکر چې زړه کې نشته د فایدې نه خالي نه دی دا به هم اثر وکړي نن نه سبا به وکړي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دې شعر کې یو پټې ترمیم کومه وی بر زبان تسبیح در دل گاه و خر ای چنین تسبیح هم دارد اثر چې په ژبه باندې تسبیح او په زړه کې گاه و خر یادې این چنین تسبیح هم دارد اثر دا قسمه تسبیح اثر به ولري او که نن نو سبا به اثر ښکاره شي ایو فایده خو دا ده چې دا ژبه یو اندام دی نو دا خو په ذکر کې لګیا ده که نه که زړه دې په ذکر نه دی یو اندام خو په ذکر کې مشغول دی او امید دی انشاءالله اثر به وکړي خالی نه دی د فایدې نه خالی نه دی نو ذکرونه ډېر دي کتابونه ترنه ډک دي عالمان وخت په وخت دا ذکرونه فضایل بیانوي او چې بنده یې اوري نو بنده وي چې دا ټول به کومه نو که د یو ډاکټر دکان ته ورشي هغه سره دا قسمه قسم داروګان دي د المارۍ ډکې دي او په اردو په پښتو کې ورسره لیکلي وي چې دا د دې دپاره او دا د دې دپاره او دا د طاقت دپاره او دا د فلاني مرض ختم دا ټول المارۍ به ته خورې بے ترتیبه ټول المارۍ د ډاکټر خلاصه که نو اسم د نه جوړ نه شو ډاکټر ته وایي کم دارو ماله مناسب دي ما کې دا بیماري ده دا کمزوري ده کم نو هغې ټول المارو نه به دله یو ډبې راوالي دا واله بس دی نو چې ستا زړه پې مطمئن کېږي او ستا روحاني بیماري پې لرې کېږي نو دې لپاره به یو ډاکټر له ورځې او دغه ډاکټر با شریعته پیران صاحبان دي با شریعته عالم او پیری طریقت پیری شریعت چې په طریقت او په شریعت دواړه مکمل وي نو د داسې بنده سره چې نږدې شي د هغه ذهن کې الله پاک دا خبره ور اچولې ده چې د دا بیماري ده او دې طریقې سره علاج کیږي د ټولو نه بهترین حکیم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی په یو نظر مبارک باندې د انسان تمامي بیماری به وتلې او داسې قوت او صحت به الله ورکو چې تمامه دنیا کې هغه عمره قوت او صحت بیا نه پیدا کېده صرف یو نظر مبارکو کم صاحب چې پیغمبر علیه السلام په حالت د ایمان کې لږ ساعت هم لیدلی دی نو دته صحابي وایي او د ټولې دنیا اولیاء کرام چې راجمه کې په شریکه دقه یو بنده ته به ونه رسېږي چا چې یو ساعت د پیغمبر علیه السلام یو صحابي رسېدلی دی کوم ځای ته پیغمبر علیه السلام چې چا لیدلی دی د هغه مرتبې ته تمام دنیا اولیاء کرام رسېږي نه پیغمبر علیه السلام یو ځل مدینه منورې نه بهر په اوښ باندې سور دی ځنګل د مخې ته یو میلمه راغی په اوښه سور دی وی مدینه منورې ته کومه لار تللې ده پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي مدینه کې د چا سره کار چاله ځي او ته ما اورېدلي چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړی دی د هغه ملاقات لازم پیغمبر علیه السلام ورته ستا مخکې حاضر دی
میلمه ډېر خوشحاله شو په لاره کې پیغمبر علیه السلام الله استقبال له ورسته دی بس بیا ورته درخواست کوي چې ما د ایمان وروړو اراده کړی خو ما پوهې که اوسه دا په خپله وخسور او پیغمبر علیه السلام په خپله وخسور او پیغمبر علیه السلام د ایمان ضروري مسائل په ولاړه بیان کړل د سر ښکته کړی ښه توجه سره یې واورېدله او چې بیان پیغمبر علیه السلام بس کړو دی ورته قد اقررت بذلک ما په دې خبرو اقرار وکړ دا تا چې راته څه ووایي په دې ما اقرار وکړ وی دغه وخت د ده د اوښې د خپې لاندې چې کومه ځمکه ده هغه اوپره ده او اوښه په یوه خپې زور کړې ده او په دویمه نه دا خپه ستړې شوه چې په دې خپله بله خپې زور کړ ځمکه لاندې اوپره وه د اوښې خپه پکې ننوته اوښه ښکته شوله او دا سړی را پرېوته قررت بذالک ذالک دا کافی لا پخلی کیو چې صاحب خکته پریوته پیغمبر علیه السلام پس فورا نور ټوپ کو چې غیږ کې رونی سي چې بچ شي خو د هغه سر په ځمکه ولګېده او د نور بدن زور پرې راغی بدن درونو د سټې یو چړق نارې کو سټ مات شو
پیغمبر علیہ السلام غیږ مبارک کی نیولې سلګي والی روحي پرواز وکړ. ګوره د قلک سات د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات شو، نه کلمه پوره ویلې ده، نه موز کړی دی، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه جهاد، د اسلام هیڅ شی هم نه کړی. د قمره چې قد اقررت بذلک دته درجه د صحابیت ملو شوله. د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړه د درجه ته به نه رسیږي. دا سو دا د پیغمبر علیہ السلام یو نظر د رحمت للعالمین دی، یو نظر وتو که کم ځای ته ورسو. اوس پیغمبر علیہ السلام دنیا کې موږ سره موجود نه دی، خو د پیغمبر علیہ السلام وارثان د هغوی طریقې دنیا کې موجود دي. نو چې کم بنده ته روحانی بیماری رسیدلی وي نو دی به د روحانی معالج او ډاکټر او حکیم هغه ته ځان ورمخکې کی. نو چې څنګه ډاکټر ته د بدن بیماری خلک بیانوي، پرده پکې نشي کولی، یا د پردې ځای دی خو زخم دی، نو ډاکټر ته به ښایي چې پټۍ پې ولګوي، هغه زخم وپېژني چې دی له کوم دارو پکار دي. نو ډاکټر نه د پرده نه کېږي، د زخم ځای به ګوري او پټۍ به پې لګوي. نو که دا روحانی بیماری در کې وي نو د هغې پټول به نه کې. روحانی حکیم ته خپل حال بیان که چې ما کې دا کمی شته، د هغې مناسب تا ته به هغه علاج ښیي، او بیا دغه علاج به برداشت کې که پکې سختي وه هم، او که علاج نه کې ستا خپله خوښه ده که یو سړی اسپتال کې داخلېږي او که نه داخلېږي، که ډاکټر یې ومنل جوړ به شي، که ډاکټر نه مني نو اوس مړ به شي. نو روحاني معالج ته به ځان ښی، امر علاج بیا کوي. د مسلمانانو یو بادشاه، د هغه ملک ډېر وسیع مختلفو علاقو کې د هغه ګورنرانو، د بعضې ګورنرانو حالات خو خلک ته خوشحاله و، بعضې نه خلک خفه و. بادشاه وی څه وکړم ورسره؟ یو وزیر هوښیار و، نو هغه ورته یې داسې کار وکړه چې د تمامو علاقو ګورنران را وغواړه او د هر یو کارګزاري به بیان شي، اعلی کارګزاري والا هغه ته په مجلس کې انعام ورکړي چې د چا کارګزاري کمزورې ده هغه به په خپل یو قسم سزا هغه ته میلو شي چې تا له خو انعام در نه کړ. بل ځل بیا چې د ملاقات وخت راځي نو دی به داسې ښکلی کار وکړي چې دی به هم انعام ته ځان جوړوي. لکه امتحان کې څه ماشومان پاس شي او څه پکې فیل شي، هغه پاس کړو نه چې انعام ورکړي، نافیل شوي کوشش کوي چې بل ځل به زه هم پاس کېږم او زه به هم ډېرې نمبرې اخلم. نو ګورنر چې کوم ښه دی هغه له به انعام ورکړي. بادشاه وی دا خبره ښه ده. ټولو ګورنرانو ته اطلاع ورسېدله فلاني وخت له راورسېږي. ټول ګورنران راغلل او بادشاه ته مخامخ شو. بادشاه خبرې ترې وکړلې او بیا یو خاص قسم شاهي لباس یو گورنر له ورکه، وی دا لباس به واغوندې او سبا له بیا میټینګ کېږي. اوس دغه خاص لباس چې نو داسې و چې دی کې بیا تپوس پوښتنه نشته چې ته د کوم ځای ګورنر یو ګورنر یو کنې، خو چې دا لباس دی اغوشي نو بادشاه دربار ته به اجازت ورتلی شي. خاص شاهي لباس بادشاه ورکه هر گورنر ته. بل ورځ بیا میټینګ دی او ټول گورنران راجمع شو او خبرې اترې شروع شولې. یو گورنر له انټوشي ورغی، ډېرې کوشش کو چې دا انټوشي منې کړمه، او بس د وسه بار و یو ځل انټوشي وکړه، بیا انټوشي وکړه، بیا انټوشي وکړه. د ټولو گورنرانو توجه دې اړخ ته راوړېدله، هر یو ورته کته چې خبرې شروع ته پکې انټوشي کوي. دې انټوشي سره کله کله د پوزې نه څه اوبه م راوبېږي. د بادشاه خیال نو او د وزیرانو بیا بل خیال شو د گورنرانو، او د دې سړي چې اوبه راوبېدې نو هېڅ هم ورسره رومال وغیره نو، چې رومال نو چې د چا خو خیال لري د شاهي لباس هغه الله پلو یې راوچت کړه او په پوزه یې راښ کړه، پوزه یې پاکه کړه. دقه وخت کې د بادشاه مخ شو ته. بادشاه له غوسه ورله چې تا له انټوشي درغې او د پوزې نه دې څه وبېدل، نو زما شاهي لباس باندې تا پوزه پاکه کړله. قار ورغې په هغې مجلس کې ورټه
او کسانو ته دې وباسه زه د ما د شاهي لباس قدر ونه کړ وی باسه دکې ورکړه وی وسته بادشاہ ډېر غصه دی مخکې مجلس خاموش گورنرانم دم بخود بادشاہ هم خاموش لږ ساعت تیر شو خاص وزیر اپوی شو چې بادشاہ د ډېرې غصې نه نورې خبرې کول نه غواړي پقار شوی دی غوږ کې وتی چې بادشاہ صاحب مجلس به برخاست کو وی برخاست یې کې بس ټولې چوټي کړل مجلس ختم شو اوس بادشاہ وزیر دواړه دوه په دوه ناست دي وزیر وی چې خدای کومه خبر وکم چې د بادشاہ غصه سره شو لږ خوشاله شي دې کې یو دربانچی را مخامخ شو وی د نهاوند علاقې گورنر صاحب سره ملاقات کوي اجازت دی وی اورې والا د نهاوند علاقې گورنر را مخامخ شو چې را مخامخ شو نو بادشاہ ته وی چې بادشاہ انټوشي د بنده اختیار کړي که به اختیار دی انټوشي چې بنده کې دا اختیار کړي که به اختیار دی وی چپ شه داسې سپک سوال مه کوه زما سره مناسب نه دی دا سوال وی نه دا سوال خو دی خو بلم سوال کومه دویم سوال دا کومه چې گورنر انټوشي وکړو نو هغه له دا ادب داسې په مجلس کې د خلکو مخکې پکارو که ځان نه دی ورته ویلی وی چې بیا داسې مجلس کې ناست انټوشي مه کوه لږ د خلکو مخکې چې دی وی نو دی په دی که د ځان له ویلی وی او بیا یې شاهي لباس اغشتی وی نو ښه به خبردار بل سوالونه کوي کلیتانم شاهي لباس وباسم تا دا مه وایه چې شاهي لباس تا نه وباسم شاهي لباس زه پخپله وباسم تالی در کوم خو زما خبره واوره تا گورنران ځان ته پیش کړل او شاهي لباس دې ورکړ نو د یو گورنر نه د شاهي لباس بې ادبي وشو ستا مخکې نو تا ته شاهي لباس وویسته او د درباره دې په دیکو وشړو مال الله انساني لباس را کړی دی که زه د انساني لباس قدر ونه کما او روز محشر کې د تمام عالم مخکې الله ما د خپل درباره وشړي او په دیکو دیکو مې دوزخ ته وغورځوي زه به څه کومه ستا شاهي لباس ستا مبارک شه د ما نه په کار واله او زه انسان جوړېدل غواړم انساني لباس ولباس التقوى خیر لهم د تقوا لباس انسان له پکار دی بادشاہ ته خپل شاهي لباس په مخ ورغورځوي دا والا زنالم شاهي لباس باندې به زه څه وکړم دا بېعزتي پکې وشوله انساني لباس مې پکار دی چې روز محشر کې مې بېعزتي ونه شي اوس فکر کوي چې انساني لباس او انساني جن به کوم ځای زده کوم د نهاون علاقې گورنر دی نو په دغه زمانه کې یو لوی بزرګو شیخ سراج الدین رحمت الله علیه دی هغه له لاړه او د هغه نه انسانیت زده کول غواړي سوره یې هغه سره تېرې کړلې خو د گورنرۍ دور تېر شوی نو د کې داسې یو پوټی غوسم وه لوی نظریم پکې وه نو شیخ سراج الدین صاحب ورته چې بچیه ته چې کوم نعمت غواړې نو هغه ما سره برخه ستا نه ده دا ستا برخه به تا ته په بغداد کې ملاویږي بغداد کې به چا لزمه وی شیخ جنید بغدادي له بځې بس دغه ځای نه را روان شو شیخ جنید بغدادي ته چې راورسېده ورته وی صاحب تا سره یو نعمت دی او زه هغې نعمت پسې راغلی ما لی راکړه هغه ورته داسې ښکته پورته وکتل نو ورته وی چې میلمه ته چې کوم نعمت پسې راغلی او ته ما ته وایې چې دا نعمت راکړه او چې څه قیمت پې لګي هغه به هم زه درکړمه نو ستا د وسه نه کېږي چې کم قیمت هغه لري د دغه نعمت قیمت تا سره نشته نو ستا د وسه نه کېږي تا سره شته نه چې ته یې ماله راکې زه چې دنه څه غواړم او پسه چې ته غواړې په هغې زه نه در کومه او که مفت مې درکړه نو بې قدري به وشي د دې نعمت بې قدري کېږي مفت هم نه در کوم چې مفت درته میلو شي ته قدر نه کې او که قیمت ته راکې نو تا سره شته نه زه چې څه غواړم نشي راکولی نو بیا به څه کېږي بس د خدای وارو ته ګوره خدای به څه انتظام وکړي فکر به کوو ایثار شه څو ورځې د طالبانو په مجلس کې ناستو
بیا شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه وی دا میلمه راوغواړئ چې راغی ورته څه کار کوې دی ورته د نهاوند علاقې ګورنر وم خو ته ګورنر وې ګورنر خو هم ځان خدای ګڼي دومره اوچته خیالي وي چې تمام اختیارات ما سره دي ته چې کوم نعمت له راغلی هغه نعمت به زه تا ته در کوم خو ته به د بغداد کې یو دکان کې او په هغه دکان کې به رانزله خرڅې رانزله څښا بوی کوي اوس خو دې راغلی نعمت پسې دا نه وایي چې ښه نه زه به اوس دکان کوم داسې لکه د ملک صدر او وزیر اعظم ته چې ته لاړ شو په یو بانډه کې ځان له کلیانې دکان وکړه نو صدر او وزیر اعظم د کلیانې دکان ته خوشحالېږي څه نه دی وایي ښه ده بس ټیک شو نه ورته یو کال به دکان کې رانزله څښا بوی کوي او ګاګ به راځي د هغوی نه خولې به خولې خو چې څنګه به ستغې به جوړه راځي او که نه راځي د هر یو ګاګ سره به د هغه د زړه لپاره خبرې هم کوې چې سودا رانه والي نو یو کال د شپې ورځې شمېري چې کال پوره شو نو راغی حضرت تا ما ته چې کال دکان وکړو نن اخري تاریخ دی بس ورځې پوره شو کال شو نو شیخ جنید بغدادي بابا هغه ته وایي چې ته ما ورځو شمېرلو لېږلی چې تا ورځې شمېرلې نن اخري ورځ ده ما تا ته وی دکان وکړه نو تا ورځې شمېرلې وی زه یو کال به نورم دکان کې نو بیا لاړو دکان ته په دکان ناست و د ګوګړو کار کوي اوس ورځې نه شمېري د کال نه لږې زیاتې ورځې چې تېرې شوې نو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته بیا سوال جواب وکړي راشه وی نن خو د کال نه ورځې وړېدلي خو وی صاحب ته چې ورځې مه شمېره نو نه مې دي شمېرلې زه نه یم پوهېږ چې څو ورځې وشلې وی کال نه وړېدلي دي و دې نه پس به ته یو ډیوټي اوس بله کې د بغداد په ښار کې به ګرځې کاسه به در سره او په دې کلي کې به خیر غواړې سوال به کې خو ستا به ګورې روژې ته به خوراک نه کې او چې څومره وظیفه دې وغوښتله هغه راوړې په لنګر کې به د طالبانو تګلې چڼې یې ترېنه جوړ کړ دی وایي چې زه خو هټه کټه نوجوان یم ښه طاقتمن یم روغ جوړ یم چې سوال کوم نو دا خلک به څه وایي وایي که نعمت اخلي خو لاړ شه سوال وکړه که نه اخلي نو ځه کړي ته محتاج دی په زړه تېره کول بس د بغداد په ښار کې سوال یې شروع کړ یو مته غټ سړی غټ پهلوان بدن شرمېږم نشه سوال کې یو امرټي بل امرټي خو یو کال تیر شو د سوالونه وکړل او وظیفې یې راټولې کړه لنګر له بیا راوړې آخر دې سره عادت شو هغه د ګورنرۍ نشې ترې نه په دې ایسته د شیخ جنید بغدادي بابا دې څیزونو ته حاجت نه خو ده کې یو نشه وه یو غرور او تکبر و هغه یې وله علاج وکړو ویې ویستل ته 3 کاله تیر شو اوس یې راوغوسته وی راشه اوس د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په مجلس کې کېناسته زړه روښانه دی صفایي پکې راغلې ده د یونان خلک او د چین خلک په خپل کاریګرۍ کې ډېر زیات مشهور یو بادشاه دواړه راوغوستل وی ستاسو د دواړو مقابله کومه چې کوم یو ښه کاریګر دی یو دوه لوی حالونه جوړ کړه منځ کې پرده جوړه کړله وی د یو بل کار ته به ګوره نه چې نقل ونه کې د یونانیان لګیا دي په خپله ایسه حال کې دننه ډیکوریشن کوي او چینیان لګیا دي هغوی په بل اړخ کې کار کوي نو چینیان لګیا دي په خپله ایسه کې په دې دیوالونو باندې قسم قسم نقش و نگار او ګلکاري جوړوي یو کال تیر شو او یونان والا هغوی دیوال پورې نښتي او ریګمال ورکوي چمک ته وباسي صفا کوي هغه یو بل حال ته ورځي نه ګوري نه چې کال تیر شو نو بادشاه راغی او د دواړو حالونو په منځ کې چې کومه پرده وه هغه پرده لرې کړله چې پرده لرې کړله نو په دواړو حالونو کې عجیبه نقش و نگار دی یو خوا خو چینیانو په خپل لاس نقش و نگار جوړ کړی دی خو دې بل اړخ ته یونان والا یو ګل هم نه دی جوړ کړی خو دیوال یې دومره چمکدار جوړ کړی دی چې د هغې حال هغه ټول نقش دی بل اړخ کې لکه د شیشې ښکاره شو کم ته شاباس ووایو کم یو ښه دی دا چا چې دا دیوال چمکدار که هغه پردې نقش یې ځان ته راښکه دا زنده باد
د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د نهاوند د گورنر زړه دنه رېګمال که 3 کاله کې د غرور او تکبر خیرې ترې نه لرې کړل چې شیخ جنید بغدادي د مخامخ شو د هغه په زړه کې چې کوم نقش و نگار د الله د معرفت جوړو ټول د نهاوند گورنر په زړه کې هغه نقش راغی صفحې دې وخت را منتقل شو نقش و نگار او ښکلوالی را واوړېده لږ ساعت کې ولی الله ترې نه جوړ شو دا څوک دی دا شیخ شبلی رحمت الله علیه دی یا دا نهاوند د علاقې گورنرو یا ته یو بهترین ولی الله جوړ شو دې نه پس وته شیخ جنید بابا وی ته د نهاوند د علاقې گورنر وی تا به په خپل دور حکومت کې څومره ظلمونه کړي کینه د هغې فهرست جوړ کړه چې چا باندې تا زیاتې کړې دی وی چې کېناست یو لوی فهرست یې لږ وخت کې تیار کړه چې دونه ظلمونه مې کړي دي وی ښځه اوس خپلې علاقې ته لاړ شه او د هغې خلکو نه معافي غواړي چې چا باندې تا ظلم کړی دی دی هغې علاقې ته بیا لاړ او 2 کاله لګیا دی او یو نه معافي غواړي بل چا په اسانه معاف کو چا ورته نوکري به راسره کوي چا ورته خټې به راله کوي چا به یې ډوټې به کوي 2 کاله کې ټولو خلکو معاف کړ 15 کاله پس بیا راغی شیخ جنید بابا ته چې مخامخ شوی بس اوس کمال ته ورسېدلی اوس ذکر د الله کوه نو تا ته الله کمال حاصل که د زړه هغې بیماري درنه لرې شوله غرور او تکبر درنه لرې شو دی که تا ته خپل شیخ چې ته ستغه سپوره او څه زیاتي خبره وکړي خفه کېږې به په دې باندې نه دا ته بیمار او ستا د بیمارۍ علاج به کېږي په دې باندې نو با شریعت پیران دی ستا روحاني معالج او ډاکټران دي څنګه چې جسماني ډاکټر لور دی داسې به د دویم خیال ساتي نزله به مطمئن شي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله پاک دې په صحیح طریقه باندې د ذکر توفیق منګ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي او د دنیا د مینه محبت په کومه درجه کې چې الله منع کړی هغې نه دې الله وساتي او د کومې درجې چې الله اجازت کوي هغه کافي ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين داسې ډېر لیدلي ما مخ د یار د بل مخ نشته په دنیا کې د دنیا مخونه ډېر کتلي ما خامخا به مې د یار مخې لا بوځي اسې سانې ډېره ښه ده چې جلا مې په نصیب شوه عاشقانو پورې ډېر خندلي ما که وصال مې د جانان رب په نصیب که سره مال دي په یو ځل شیندلي غنی ګل د خدای په فضل ګلان غواړي کلی دلته دي ازغي کرلی ما وزړه مې غمجن دی نبي دیدن دی راکا زړه مې غمجن دی نبي یار پنالی دلی مخ پتا باندې مین دی نبی زمې غمجن دی نبی دیدن دی را وزړه مې غمجن دی زمې غمجن محبوبه نه قلاریږي بغیر وصاله کله صبریږي زړه مې غمجن محبوبه نه قلاریږي بغیر وصاله کله صبریږي
مرهم پټي ورلدا ستاسو خوږ دیدن دے نبی زمې غم جن دے وزړه مې غم یار پنا لیدلی مخ پتا باندې مېل دے نبی زمې غم جن دے نبی دیدن دے وزړه مې غم امیران ډیر فقیران کړیوي خېټه اے فقیران پویر د ځان کړیوي خېټه ډیر لمه در په در خوري پسر کا څوک پر دې در تروان کړیوي خېټه مور او لور او پلار او زوی سره په جنگ دي خلق داسې جاهلان کړیوي خېټې اشنا بل اشنا تدام د ټګۍ کې خو صادقان خلق تګان کړیوي خېټې په علاج د یو مریض پوهېدلی نشي وای بې تعلیمه ډاکټران کړیوي خېټې نه تقوا شته نه عمل شته دی په علم ډېر د تشې خولې مولیان کړیوي خېټې طارق مولا یادوم جهنمی یادوم گډیدون کې یادوم خادم جان دی یوي خېټې تباه کړو قادیانان څوک پرویزیان کړل یوي خېټې وزړه مې غمجن دی نبي دیدن دی را وزړه مې غم اے پنا لیدلی مخ پتا باندې مین دے نبی زمې غم جن دے نبی دیدن دے را وزړه مې غم غواړي دا داسې وې مدینه کې محبوب ستاسو ښکلې روضه کې غواړي دا داسې مدینہ کی محبوب ستاسو خکل روضہ کی محبوب ستاسو خکل روضہ کی گراند جنت نورت ستاسو خوگ وطن دے نبی زمی غم جن دے وزر میں غم جن دے نبی اے پنالی دلی مخ پتا باندې مېل دے نبی زمې غم جن دے وزړه مې غم جن دے ستاسو په خدمت کې د رښتیني عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی مخ پتا باندې مېل دے نبی زمې غم جن دے نبی دیدن دے وزړه مې غم جن دے نبی ستا د دیدار سوال کوم الله نه زیبا محبوبه زیبا جانانا او زاهد الله فقیر که ډیر زیات مختورن دے نبی زړه مې غم وزړه مې غم جن دے نبی اے پنالی دلی مخ پتا باندې مېل دے زړه مې غم جن دے نبی وزړه مې غم یا کله ورګت چې شم محبوبه په بازار د مینې لاول د غم سودا ته زه شم خریدار د مینې پار دکان کې
بشمیر پردی زړونه پراته د هر زړګي د پاسه پروت سورنګار د مینې اره کوڅه د عاشقۍ کې ګرځېدلی یمه بغیر د غم نه پکې نو بل روزګار د مینې څوک د تپوسه د عشق وکړي د منصور نه ځینې چې امتحان ورکوو په سر د دار د مینې هزار تاجونه او تختونه د عشق په مذهب والله لوګې شه د یوې اوښکې سهار د مینې عشق انګار دی سوځېدل او تزمیدل دي پکې هغه پوهېږي چې ورغلی وي په لار د مینې ما هم په عشق کې د پتنګ د لاس نیوه کړې ده په کور د زړه کې چې مې ولیده پرهار د مینې زړګیه جاړه 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 په سلګو سلګو نن په بیابان د امیدونو شو رفتار د مینې د خدای د پاره مې دا سوال یو څه بعد سبا عرض که محبوب مدنی ته دا گفتار د مینې ستا د جنت او د دوزخ سره پروا نه لري تا چې مسکړي کم کسان وي په کردار د مینې ای شیر زمان محتاج زی چې د عقبا په لوري پریدارانو ته خواږه خواږه اشعار د مینې درود شریف ووایه خدامو غړولې ازلی پکې د دواړو خپو نښکېلې ما ز جفا د یاره وفا ګرم عالمانو حیران کړی او رقیب بدبخت رزیل ما څوک دی پته دی څوک طارق مینا که وفا کړي که جفا یار سره خای وه زه بدلانو ده الله صبر جمیل ما داشنا د ښکلي حسن باغچکی باغچکی عادت شوی ده د سرو ګلو پسې لما سبحان الله کپیش د موستا پادالت شي لس فکر زال ببیلی ز وکیل ما کپیش د موستا پادالت شوا زال ببیلی ز وکیل ما مشهور چې په غالب سرحدی دینو شیر زمان شاگرد د آغی زیارت خیلم زړګیا ته چې ګمبد خزرا یادوي زړګیا ته چې ګمبد خزرا یادوي او په سوچ او تصور کې به آقا یادوي آقا یادوي زړګیا ته چې ګمبد خزرا یادوي سبحان الله زړګیا ته چې ګمبد خزرا وطن د عاشقانو در نهر نشی زړګیا وطن د عاشقانو در نهر نشی زړګیا
नो در نهر نشی زړګیا بلال حبشی با پجړا یاد بلال حبشی با پجړا یاد او پسوچو تصور کې با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا تج ګمبد حضرا یادوي زړګیا تج ګمبد صدیق عمر عثمان دی د نبی د